بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ملګری سوال کړل، دا سوال ډېر مهم او ضروری ځکه چې د دې تعلق د جایز او ناجایز سره دی، د حرام او د حلال سره دی. او ظاهره خبره ده چې کوم مسائل داسې وي چې هغه د روزمره چې کوم زمونږ د ژوندۍ سره تړلي مسایل هغه زده کول په هر نارینه زنانه باندې زده کول فرض دي. نو بیا خو دا مسله په طریقې اولاد موږ تاسو ته زده کول فرض دي ځکه چې د دې تعلق د جایز او ناجایز سره دی، د حرام او حلال سره دی. دی ملګری دا سوال کړل چې کوم صورتونو کې د کندم استعمال یا دغه شانتي د عزل کول په کوم صورتونو کې جایز دي. او ظاهره خبره ده په اسلام کې کندم استعمالول صرف بدی وجه باندې یا عزل بدی وجه باندې کول چې بچي پیدا شي او مخې ته بد د رزق سکیږي ځکه چې زمونږ تنګي دا تنګ دسته لہذا موږ بچی نه پیدا کو داغه لپاره عزل هغه ته ویل کېږي چې کله میا بیوی هم استری کی او د هم استری نه بعد چې کله د منی اخراج کیږي منی اخراج بار ہوږي یعنی دنه چې کوم رحم د په هغه کې د منی اخراج ونه کی په دې وجه باندې چې بچي پیدا نشي حمل ټیراو نشي. او داغې نه علاوه بعض خلک چې د کندوم استعمالي نو یاد وساتئ کچري په دینیت باندې یو سړی د کندوم استعمال کوي چې بچي پیدا شي داغه د رزق وسکیږي ازمنګ تنګي دا فلانا ډمکانا یاد وساتئ په دې صورت کې بالکل ناجایز او حرام دي. بلکې شریعت هم تاسو دا حکم راکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات خود غدي چې د نکاح چې کوم اصل مقصد دی هغه په هغه مقصدونه کې یو مقصد دغه دی چې کوم د انساني نسل دی د بڑاو شي سمجھ کې خبر راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خود غ تعلیم ورکي چې کوم زنانه زیات بچي راوړي داسې زنانه سره چې کوم د نکاح کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات یې خود غ دي نو پکار دا کچري په دینیت باندې اوسله د کندم استعمال کې یا عزل کې چې بچي به پیدا شي د بسګي کې نو دا بالکل ناجایز او حرام عمل دی ځکه چې د رزق ودا الله رب عزت کړه هغه رب چې کوم رب د مور په خېټه کې د رزق تنظیم کړی دی بچی ته رزق رسي د مور په خېټه کې دنه او بیا چې کله دا ماشوم پیدا شي د مور په سینو کې ته اپي جاری کی دا غي نه مخکې مور سینې چې کوم دی او چوي او بیا دا غي نه مخکې الله رب عزت چې کوم دی د رزق وعده کړل لہذا سوق بلوګي نه نمري سمجھ کې خبر راځي. بهرحال په دې حواله سره دا مسله کلیر شو چې د رزق په تنګي په حواله سره کچري یو خزا خاون په دې حواله سره عزل کوي یا د کندم استعمال کوي چې ماشوم پیدا شي د مسګي کو نه دا بالکل ناجایز او حرام دي. راځو 15 صورت ادا سي چې په هغه کې د جواز صورت جوړيږي کچري تاسو ته د 15 صورتونو نامه کې شي په دغه صورت کې تاسو د کندم استعمال هم کول شي او عزل هم کول شي. اول دا چې زنانه انتهایی کمزوري وي د بچو د راوړو نه وي صفه الفاظو کې کچري ماشوم راوړي ډاکټران دا و چې د دې جان ته خطر جوړ دي شي د دې د مر خطر جوړ دي چې په دغه صورت کې د کندم استعمال یا عزل اجازه شته. دویم صورت دغه ده چې مثال طور پر یو ماشوم پیدا شوی دی اوس او ظاهره خبره ده د ماشوم د حق دي چې 2 کاله دی د مور چې کوم سینه د پری د وروي دا د ماشوم حق دی. نو که د ماشوم په صحت باندې اثر بریوزي نو په دې وجه باندې چې یار د ماشوم چې کوم صحت د خراب نشي او د دې چې کوم دا ظاهره خبره ده د مور سینه وروي نو کچري حمل ډیراو شي داغه نه بعد د دې ماشوم چې کوم صحت دغه خراب نشي په دغه وجه باندې کچري وقفه عارضی طور پر کول غواړي نو په دغه صورت کې اجازه شي د عزل او دغه شانتي د کندم د استعمال په حواله سره دا 2 صورت شو. دریم صورت دغه ده چې وس خزا خاون په دواړو کې یو داسې بیمار وي چې هغه بیماری بل ته لګي دي شي. اوس مثال طور پر ایډز بیماری ده الله رب دې هر مسلمان وساتي ډیره خطرناکه بیماری ده دا دیو نه بل ته لګي نو کچري په زنانه باندې دا بیماری یو په نارینه باندې نو په دغه صورت کې د دې بیماری نه د بچ کېدو لپاره کچري د کندم استعمال وشي نو په دغه صورت کې د دې اجازه شته. دا درې صورت شو. څلورم صورت دا چې خزا خاون په یو وګو سفر باندې دی بارتلی او په دې کې میاشتې لګي کلونم لګي دي شي او که دومره وګو سفري نو ظاهره خبره د ماشوم پیدا شي نو په دغه حواله سره بیا چې د ماشوم تربیت ته ماشوم چې کوم په حواله سره مور خپل ته چې کوم مشکلات را مخې ته کېدي شي نو په دغه صورت کې هم د دې اجازه شي چې عزل وشي یا دغه شانتي د کندم استعمال وشي. نو دا چې وګو سفري یو خو عارضی سفري چې هغه کور ته واپس راشي نه سبا کې دومره وګو سفري نه لیکن بهرحال بالفرض کچري دومره وګو سفري نو په دغه صورت کې د گنجائش جوړ دي شي. او پنځم دا صورت دی کچري یو خاوند را لګي داغه د خزه چې کوم دی دومره زیاته بد اخلاق وي چې دې تنگ راغلی دی طلاق ورکړي دی اراده کوي چې به دل طلاق ورکوم نو په دغه صورت کې ظاهره خبره ده کچري ماشوم حمل ټهراو شي په ګډه ماشوم شي نو بیا مخې ته د دې خاون لپاره مسله جوړې دي شي نو په دغه وجه باندې کته د اراده وي د خاون چې به دا خزه دا سره چې دا د کور کې د ساتلو نه ده بلکې دا کور ودانه نه بلکې کور ورانه ده
نو په دغه صورت کې کچري د اراده دا چې د طلاق اراده وي نو په دغه صورت کې هم تتا دا اجازه شته گنجائش شته چې د عزل وکي یا د شانتي د کندم وغیرہ استعمال وکي دا 15 صورتونه داسري چې بده کې تاسو د کندم وغیرہ استعمال کولای شي د دین علاوه په نور صورتونو کې شریع عذر نوي د هغې نه علاوه چې کوم دی هسي د کندم استعمال کول دا ناجایز او حرام عمل له امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.